افغانستان د پرمختګ په لور د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سړکونو 300 پروژې بشپړې کړي او سلګونه لا هم دوام لري. سړکونه د یو هیواد د پرمختګ، اړیکو او اقتصادي ودې بنسټیز عامل ګڼل کیږي. د سړکونو شتون نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند اسانوي بلکې د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره هم مهم رول لري. د لویو عمومي سړکونو جوړول او پراختیا د هیواد د پرمختګ یو څرګنده نښه بلل کیږي او هم د اړیکو او سوکالۍ احساس پیدا کوي. د سړکونو پراختیا د خلکو د ژوند په ښه والي مستقیم اغیز لري او د یو هیواد د اقتصادي ودې یو نه بېلېدونکی اړخ دی. سړکونه د اقتصادي ارزښت ترڅنګ د امنیت او سیاحت په برخه کې هم مهم رول لري. امنیتي ځواکونه د سړکونو له لارې په بیړنیو حالاتو کې پر وخت سیمو ته ځانونه رسوي او سیلانیان د یو هیواد تاریخي سیمو او ځایونو لیدو ته لیوالتیا پیدا کوي. دا چې ولې لوی لارې او سړکونه د یو هیواد د پرمختګ نښه بلل کیږي او ترڅنګ یې د سوداګرۍ او کرنې په وده کې څه رول لري، په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو امین الله احساس باختر اطلاعاتي اژانس ته داسې وویل: ښه او معیاري سړکونه او لوی لارې د یو هیواد په اقتصاد او پرمختګ کې اساسي رول لري. هر هغه هیواد چې د هغوی ترانسپورټي سیستم چې سړکونه یې اساس دی هغه معیاري وي، پاخه وي، همدومره هغه هیواد کولی شي په اسانه او په ښه شکل باندې پرمختګ وکړي. د لویو لارو په شتون او په معیاري توګه د دوی شتون د دې باعث ګرځي چې کرنیز او صنعتي توکي په اسانه، کم وخت او مسؤونه توګه له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ورسیږي یا له یوه ولایت څخه بل ولایت ته ورسیږي. همدارنګه د معیاري سړکونو درلودل په اصل کې د یوه هیواد د اقتصادي رګونو غوندې دي. که چیرته دغه سړکونه یا دغه اقتصادي رګونه منظم وي، پراخه وي او معیاري وي، په همغه شکل یا په همغه تناسب باندې هغه هیواد په اقتصاد او صنعت کې اساسي رول لري او په مجموع کې د یوه هیواد د پرمختګ نښه او علامه ګڼل کیږي. لوی او عمومي سړکونه د یو ملت د پرمختګ او یووالي بنسټ ترڅنګ د اقتصاد، ټولنیز ژوند او کلتور د ودې لپاره هم ډیر مهم رول لري. سړکونه د انسانانو، توکو او خدماتو د انتقال لپاره د رګونو په څیر د یو ټولنې ژوندی سیستم جوړوي. نو د همدې ټولو اهدافو او اړتیاو په نظر کې نیولو سره د تیرو 4 کلونو را په دې خوا اسلامي امارت د هیواد لوی لارو او سړکونو جوړېدو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې په تیرو 4 کلونو کې د ټولګټو چارو وزارت د سړکونو او لوی لارو د جوړېدو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري. په دې اړه د یاد وزارت ویان محمد اشرف حقشناس باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې ټولګټو چارو وزارت په تیرو 4 کلونو کې د هیوادوالو او ملي سوداګرو د ترانسپورټي او ترانزیټي ستونزو د حل په موخه د کابل کندهار د لوی لارې د جوړېدو ترڅنګ شاوخوا د 300 پروژو چارې بشپړې کړې دي او د څه باندې 200 پروژو د ترمیم او بیارغونې چارې دوام لري. ټولګټو وزارت د هیواد له مهمو او سکتوري وزارتونو څخه دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته زیربنایي پروژو ته ډیره پاملرنه کړې ده چې زرګونه کیلومتر سړکونه، لسګونه پایلوي پلونه، ډیر شمیر پلګوټي او سلګونه کیلومتره اوسپنیزې کرښې رغولي، ترمیم او بیا رغولي دي. دغه وزارت په تیرو څه باندې 4 کلونو کې د هیوادوالو موټر چلوونکو او ملي سوداګرو د ترانسپورټي او ترانزیټي ستونزو د حل په موخه د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې او زیات شمیر ساتنې او څارنې پروژو په ګډون د شاوخوا 300 پروژو چارې بشپړې کړې دي. همدارنګه د سالنګونو لوی لارې، د کابل غزني دویم لاین سړک، د کابل
جلال آباد، دویم لین سرک د قوشتیپی درزاب سرک، د قیصر لامان سرک، د کندهار روزگان سرک، د کنر نورستان او زیات شمیر ساتنې او څارنې پروژو په شمول د څه باندې 200 پروژو د ترمیم، رغونې او بیا رغونې چارې جریان لري. دغه راز ټولګټو وزارت د کابل هرات لویې لارې په اوږدو کې د 14 محراب مسجدونو د رغولو چارې هم پیل کړي دي چې د دامان ولسوالي مسجد د رغولو چارې بشپړ شوي دي او د پاتې مسجدونو چارې هم جریان لري. ټولګټو وزارت د هیواد د لویو لارو د دوامداره ساتنې او څارنې او د لوړتناژو بارورونکو وسایطو د کنټرول په موخه زیات شمېر تلې نصب او فعال کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت هڅه کوي چې د هیواد د اقتصادي ودې د هیوادوالو او ملي سوداګرو ته د ترانسپورتي او ترانزیتي اسانتیاوو برابرولو په موخه سرکونو او لویې لارې په اساسي ډول ورغوي. له بلې خوا د بدخشان او غزني ولایتونو 2 تنو اوسیدونکو باختر اطلاعاتي اژانس ته د لویو لارو په جوړېدو خوښي څرګنده کړه. دوی وویل چې اوس مهال د پخوا په پرتله په کم وخت د کابل ترڅنګ ولایتونو ته تګ راتګ کولی سي. دوی د مسافر وړونکو موټرانو له چلوونکو غوښتل چې د سفر پر مهال د مسافرو ژوند ته خاصه توجه وکړي او د موټرانو سرعت په خپل کنټرول کې ولري. نوم د ما غوث الله ده، د غزني ولایت مقر ولسوالي یم. پیلن دلته راغلی یو څه خرید شی مې کول وړم مقر ولسوالي ته، نو بله چې زه له هغې خوا رالم سړکونه ډېر فعاله دي، جوړ سوي دي، کومه مشکل او ستونزه نشته. یوازې ستونزه او مشکلات چې دی هغه د موټروانانو خپل ده چې دی یا تیز یا بې احتیاطي کوي یا کوم دغه سرعت چې نه وکوي هغه د دې خپله مشکل دی. نور سړک کې کومه وینا او مشکل نشته چې موږ وایو سواله سړک خراب ده. مثلا زه په 9 بجې سهار راسپور شولم، دلته 10 بجو ته راورسېدم، کابل ته راورسېدم له مقر نه. مخکې به موږ په 9 بجې راسپاره شو، مثلا دلته به 3 بجو ته رسېدلو، 2:30 ته به رسېدلو داسې. نو اوس الحمدلله سړک ډېر جوړ شوی ده، ترمیم شوی ده، د موږ هر څه رسیدګي په اسانۍ سره کېږي تر خپل هدفه پورې. نو موږ له امارت ډېر خوشحاله یو په دې باره کې. فرید احمد هستم از ولایت بدخشان. اومدیم بخیر دیدیم دیگه شهر کابل هم ماشاءالله سرکا ساخت و ساز خوب شده، انشالله دیگه خوبم میشه دیگه دیدیم دیگه ساخت و ساز انشالله ادامه داره و تشکر زیاد هم میکنیم دیگه. خوش هستیم دیگه، خوش هستیم که شهر ما آباد شده، وطن ما آباد شده، افتخار میکنیم دیگه. سرکای ما ماشاءالله خوبم شده، این دیگه ازدحام دیگه هر طرف بسیار کلان شده، بسیار خوبم شده، ما خوش هستیم. ورته مهال د مسافر وړونکو لوی موټرانو 2 تنه چلوونکو نادرشاه غیرت او سلام جان هم د لوی لارو په جوړېدو خوښ دي. دوی ویل چې اوس مهال په لوی مسافر وړونکو موټرانو ځانګړي قوانین عمل کیږي چې باید یاد قوانین په ټولو نقلیه وسایطو هم عملي سي. نومي سلام جان استاد دی، 580 موټر چلوم پر کابل، کندهار، هرات، نیمروز دا ولایتو ته موږ مسافر انتقالوو. وروره سړکان خو شکر دی الحمدلله د پخوا په پرتله باندې تقریبا 80% جوړ شوي دي، کارونه خلاص شوي دي، شکر دی الحمدلله د پخوا په پرتله اوس موږ ډېر هوسا یو. مسافر هم خوشحاله دي چې پخوا په 10 ساعته کې رسېدله، په 12 ساعته کې رسېدله، هغه اوس تقریبا په 6 ساعته، په 7 ساعته اله 2 ساعته پورې کندهار ته مسافر موږ انتقالوو. اوس مسافر هم وخت هم کم شوی دی د پخوا، او مسافر هم ډېر خوشحاله دي د پخوا. په اوس حالاتو کې موږ مشکلات دونه ډېر لرو چې پخوا په میاشت کې خدای نکرده د 580 یوه حادثه کېږي او د کشني موټرانو 10 حادثې د ورځې کېږي. چا نه دي ویلي چې د کشني موټر والا ملامت دی، چا نه دي ویلي چې د ټیلر والا ملامت دی. حتی تا ټیلر ته 4 پر سر باندې ورلګولي دي، 4 یې لاندې ورلګولي دي. یوازې ګناه 580 والا کړې ده. زه وایم چې هغه سړی لیسنس نه لري، هغه باید سړک ته پرېنښول شي. ولې د بل مسلمان کور پور خرابوي؟ موږ کوي د ټیلرانو دي کوي ټیلرانو ویډیوګانې خو اوس وخت دی نه دی، ویډیوګانې زما سره راسره دي چې هغه موټران زه سل روان یم، په سل کې زما څه داسې تېرېږي لکه زه چې ولاړ یم. د هغه مخنیوی ولې نه کېږي؟ نادرشاه غیرت یم، د وردګو ولایت اوسېدونکی یم. په دغه لاین ډریوري کوم د کندهار او کابل او یا نیمروز ته کله کله موږ ځو، هرات هم ځو، او په دغو لارو ډېر مشکلات و، لارې ډېرې خراب کوي او د مسافر هم په مشکلات کې و، د موږ موټران د وارث به کول. انشاءالله اوس مشکل حل دی، لارې جوړې دي. خو یو مشکل دا دی چې اوس بیروبار ډېر دی، خدای دې وکړه چې
د لارې د سرکه شي د ډریورانو مشکل به حل شي نور ان شاء الله مشکل نشته لارې ډېرې جوړ دي او موږ د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو موږ ته ډېر خدمات کړی الله جل جلاله دې ته اجر عظیم ورکړو خیر دې وشي د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له لوري د عامه سړکونو او لویو لارو د رغونې او ترمیم بهیر د خلکو د هیلو نښه ده. هغه لارې چې کلونه کنډکپر وې اوس د پرمختګ او نښلېدنې سمبول ګرځېدلې دي. د هڅې د اسلامي امارت د خدمت محوره دریځ څرګندونه کوي چې موخه یې د ولس هوساینه او د هیواد ابادي ده.